الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. د مبادئ علم الأصول کې مونږ مخکني درس کې ویل هغه عبارة النص، اشارة النص، دلالة النص و اقتضاء النص. نو نن 15 نمبر صفحه کې دی تا ته وایي اقسام الخاص. مخکې اشل قسمونه ختم شوله، په هغه کې مونږ اول ویلي ول خاص ما وضع لمعنى معلوم او مسمى معلوم، چې د یو معنا معلومې دپاره وضع سوی. بیا د خاص مونږ خپل قسمونه دلته د متعلقات د خاص ذکر کوي چې ګوره بیا دا هر یو هغه خپل قسمو ته منحصر او منقسم دی. یعنې دی تا ته وایي اقسام الخاص، د خاص خپل قسمونه دي چې خاص څو قسمه راځي او د خاص متعلقات څه دي. وایي ومن الخاص الامر والنهي، د خاص د قسمونو څخه یو امر دی بل نهي دی. تعریف الامر، د امر تعریف دا دی فالامر لغة، امر په لغت کې وایي قول القائل لغیره على سبیل الاستعلاء، یعنی یو قول د قائل چې کله شارع یو حکم کوي هغه على سبیل الاستعلاء پر خپلو بندګانو باندې. مثلا یو څوک وایي افعل، دا کار وکړه، نو دا طلب د حکم دی، یعنی د مشرتابه بله طرفه خپل مامورینو ته دا حکم دی چې دا کار وکړي. بیا کله کله امر چې د شارع له طرفه وي پر مخلوق باندې، یعنی د الله رب العالمین له طرفه پر مخلوق وي، دې ته وایي هغه دعا. لکه اوس مونږ د الله رب العالمین نه یو څه غواړو چې مونږ وایو یا الله مثلا زمونږ دعا قبوله کړه، دا حاجت مو را پوره کړه، نو دا هم اصل کې امر دی نه، خو دلته امر په معنا دعا سره دی. او کله کله امر په معنا د هغه التماس سره وي. لکه اوس مونږ تاسو د یو ملګری دی بل ملګري ته وایي چې یاره دا کار ته وکړه، دې دا التماس ته غوښتل دي. یو على سبیل استعلاء دی چې مشر کشر ته یو خبره وکړي چې دا خبره ومنه یا دا کار وکړه، نو دې ته هغه امر على سبیل الاستعلاء وایي. او یو دعا ده، لکه کشر و مشر ته ووایي. لکه اوس مونږ مثلا د الله رب العالمین یو دعا غواړو، یو حاجت پوره کول غواړو، دا اصل کې امر دی خو دا په معنا دعا سره دی. نو دی وایي فالامر لغة قول القائل، امر په لغت کې دې ته ویل کېږي وینا د وینا کوونکي د غیر دپاره، یعنی بل چاته متوجه طلب. على سبیل استعلاء، په سبیل استعلاء مطلب دا دی چې په یو لوړ بنیاد باندې د یو لوړه طرفه یو خبره وي. لکه مثلا دی وایي افعل، دا کار وکړه، نو دا على سبیل استعلاء دی چې کشر ته دا خبره وي. و اصطلاحا، او دا رقم په اصطلاح کې امر دې ته ویل کېږي الزام الفعل على الغیر، لازمول د فعل پر غیر باندې یو بل چاته، یعنی یو حکم دی یو کار. که قوله تعالی، لکه دا قول الله تعالی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، ګوره الله رب العالمین موږ ته وایي چې تاسو لمونځونه کوئ، دا على سبیل استعلاء دی د رب العالمین له طرفه مخلوق باندې، هغه اداء الصلاة دا لازمه ده سره د زکات. نو اسانه خبره ده، امر موږ تاسو پښتو کې هم پېژنو، یاره دا دې سړي ته دا امر وکړه، دا حکم ورته وکړه. نو دا حکم د دې امر او په کتاب الله کې څه دی موجب الامر المطلق، واجبول د امر مطلق، یعنی امر مطلق ذکر وي، بس دې کې بله خبره نه وي. الوجوب وی واجب دی، یعنی امر مطلق چې کله راغلی د دې حکم منل دا واجب دی. الا لکه الله رب واقیم الصلاة، به دا امر مطلق دی، په دې کې بله خبره شته نه. الا اذا قام الدلیل على خلافه، مګر که چیرې د ده په خلاف باندې یو دلیل راغلی بیا دا امر هغه واجب نه وي. مثلا لکه اوس د دې بیا وروسته خپل قسمونه هم راځي او دا تا ته وضاحتا ذکر کوي. لکه مثال مونږ ورکړو، الله رب العالمین وایي واذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا. نو واذا حللتم فاصطادوا، الله رب العالمین کله چې تاسو حلال سواستې د احرام، نو فاصطادوا بیا تاسو ښکار وکړئ، ګوره امر دی. اوس به ته وایې چې یاره ما زه کله د احرام نه ختم سوم حلال سوم،
نو اوس به زه دا کوم خامخا به ښکار کوم؟ نه، نو دلته کله کله امر د ندب دپاره وي، کله کله د ارشاد دپاره وي، کله کله د اباحت دپاره وي. نو هر امر هغه امر واجب نه وي. لکه د الله رب العالمین په کتاب کې نه ډېر مثالونه شته، خو کله چې امر مطلق ذکر شي هغه په معنا د وجوب سره وي. نو دی وایي الا اذا قام الدلیل على خلافه. د دې وضاحت بیا وروستیو کې راځي انشاءالله چې په دې یو مثال وضاحت به هغه پوه شي. بل تعریف النهي د نهي تعریف دی. والنهي لغة النهي په لغت کې قول القائل لغیره على سبیل الاستعلاء. نهي دا ته ویل کېږي چې یو چا ته وینا کوې هغه هم د غیر دپاره وي په سبیل الاستعلاء. یعنې د امر او د نهي هغه تعریف کې فرق نشته، صرف په حکم کې فرق دی. مثلا یو چا ته لا تفعل دا کار مه کوه، ورته سبیل استعلاء ده، مثلا د لوړه طرفه نه ته لوړې تر ځان کشر ته وایه، نو دا على سبیل استعلاء د کار منع ده. او اصطلاح کې الزام ترک الفعل على الغیر، یعنی په امر کې الزام الفعل غیر او دلته الزام ترک الفعل، یعنی لازمول د پرېښودلو د یو فعل، یعنی لازمول د ترک الفعل، یعنی هغه کار خامخا پرېښودل پر غیر باندې. لکه د الله رب العالمین دا قول تعالی که د الله ولا تقربوا الزنا، تاسو زنا ته مه نږدې کېږئ. ګوره دا د رب العالمین قول دی، تاسو قرب مه ورته کوئ، نږدېکت مه ورته کوئ، فعل خو لا هلته پرېږده، خو ډېره لرې خبره ده. یعنې تاسو زنا ته نږدېکت مه کوئ، هغه ځایونو ته مه ورځئ چې هلته د زنا هغه اسباب موجوده وي، یا کې ممکن دا وي چې ستا نه زنا وشي. نو الله وایي قرب مه ورته کوئ، فعل خو لا هلته دا خو ډېره لرې خبره ده. نو دې وایي چې دا هغه الزام د ترک د فعل دی، یعنې دا فعل دا کار پرېښودل دي. نو دا د سبیل استعلاء دی. ولا تقربوا الزنا. حکم د دې څه دی؟ موجب النهي المطلق، واجبول دا نهي مطلق نهي ده. ولا تقربوا الزنا بس مطلق نهي ده، یعنې دا کار مه کوه. دې کې بله خبره. وجوب الامتناع، واجبول دا منع شده شي، یعنې چې د کوم شي نه ته منع شوی. الا اذا قام الدلیل على خلافه، مګر که د هغه په خلاف باندې یو دلیل ودرېدی. یعنې بیا نهي یا کله کله د اباحت دپاره وي، یا کله کله د ندب یا ارشاد لپاره وي. نو د دې وجې څخه دا الزام د ترک فعل دی. او بیا 14 نمبر صفحه کې ما يتعلق بالامر، یعنې تا ته اول دا وویل چې اقسام د خاص پر دوه قسمه دي. د خاص د قسمونو څخه یو امر دی بل نهي دی. بیا د امر د نهي تعریف درته وکړي، بیا دی تا ته وایي ما 14 نمبر صفحه کې درته وایي ما يتعلق بالامر، د امر متعلق شي. وی الامر بالفعل لا يقتضي التکرار. وی امر په فعل سره، یعنی حکم په یو کار سره کول دا اقتضا تکرار نه کوي چې بس تا همیشه کار کوه، بس هغه ته کار ووایه. وی فمعنا صلو، ان دی دغه ذکر کړی وی لکه الله رب العالمین وایي چې تاسو واقیموا الصلاة مثلا لمونځ وکړئ، نو صلو ادوا الصلاة مرة، یعنی ادا کړئ لمونځ یو وار. وما تکرر من العبادات، وی هغه چې تکراریږي په عباداتو کې فبتکرار اسبابها، نو هغه په تکرارېدو د سببونو د هغې سره دی. مثلا نو ته به ووایه اوس یاره دا که زه مونځونه کوم نو دا خو هم تکرار دی. نو دی دلته وایي چې امر تکرار نه راولي. نو دا ته څنګه خبره کوې چې امر تکرار نه راولي؟ ځکه اوس مونځ مونږ په ورځ کې 5 ځلې کوو، نو دا خو هم تکرار. نو مونږ دا وایو په عباداتو کې تکرار هغه د سبب د وجې مکرره وي. لکه الله رب العالمین د مانځه حکم کړی دی، نو تشریح په احادیث کې ده چې نبي صلی الله علیه وسلم 5 وخته مونځ مونږ تاسو ته راښودلی دی. نو که تکرار راځي هغه هم په تکرار، یعنی په اسبابو کې تکرار راځي. نو دا امر د یوې تکرار نه راوړي. دویم الواجب بالامر نوعان، واجب په امر سره، یعنی هغه چې امر واجب وي، یعنی منل د هغې ضروري، حکم د هغې ضروري منل وي، دا پر 2 قسمه دی. نوعان پر 2 نوع دی. یو امر واجب، یو ادا ده بل قضا ده. یعنی واجب بالامر چې کله امر واجبیږي دا 2 قسمه دی، یو به ادا وي بل به قضا وي. ادا وهو تسلیم عین الواجب بالامر، سپارل د عین واجب. تسلیم معنا سپارل د عین واجب په امر سره، یعنی سره کم حکم درته سوی دی هغه امر به واجب، هغه به ادا کوې، یې ته ادا وایي. دویم با جزیه و قضا بله قضا ده. وهو تسلیم مثل واجب بالامر، سپارل په مثل د واجب سره، یعنی سره کم حکم دا د سوی د هغه په مثل سره سپارل دا هغه کار دی. لکه دا اوس بیا د هر یو خپل نوع دی. ثم الاداء نوعان، بیا دغه ادا پر 2 قسمه ده. اول واجب بالامر پر 2 قسمه و ادا او قضا. بیا د ادا تعریف وشو چې سپارل د عین واجب، یعنی هغه کم شی چې درته مقرر سوی، کم شی چې درته واجب سوی د هغه سپارل. قضا دا معنا د هغه
فرض سوي شي د واجب سوي شي په مثل سره به ته سپاري هغه حکم. بیا چې د ثم الاداء نوعان، ادا پر دوه قسمه ده. یو ادا اوله کامله ده. ادای کامله څه ته وایي؟ کامل او هو تسلیم عین الواجب مع الکمال، دا سپارل د عین واجب، یعنی کوم شی چې په تا باندې واجب سوی سره د کماله فی صفتی په صفت د هغه کې، که اداء الصلاة لکه دا رقم ادا کول د لمانځه فی وقت یا په خپل وخت بالجماعت په جماعت سره. اوس مثلا یو امر واجب دی، الله رب العالمین تاسو مونځ وکئ او بیا ورکوه مال راکئ، مثلا په جماعت یې ادا کئ، نو دې ته ادای وایي. او ادای کامله د هغه مونځ دی په صحیح طریقه په کمال سره په صفاتو په ښه موصوف صفات چې د الله رب العالمین د طرفه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم حکم کړی په هماغه طریقه مونځ، نو دا ادای کامله دې ته وایي. که ادای صلات فی وقتها بالجماعه، لکه ادا کول د لمونځ په خپل وخت سره په جماعت باندې. باجوز نو نه حکم د دې څه دی؟ حکم یخرج به عن العهده، ته وځې په دې سره د ذمهوارۍ نه، یعنی کله چې دغه ادای کامله تا پوره کړله نو تا حکم د دې دا دی چې ته بیا د هغه ذمهوارۍ نه ووتلې. او دویم چې دی باجوز قاصر، یو ادای قاصره ده، وهو تسلیم عین الواجب، هغه د سپارل د عین واجب مع النقصان فی صفت سره دی چې نقصان به په صفت کې وي، که ادای الصلاة بدون قرات الفاتحه. دی بیا دا وایي دا هم ادا ده، مثلا دی وایي رکعتونه مونځ دې ادا کېږي خو دا نقصان دی په دې کې، خو دا خو هسې د ده خبره ده، خو قرات د فاتحې چې نه وي بیخي ادا کېږي مونځ نه قاصره کېږي، کامله خو په طریقه اولا نه کېږي. نو چې ته قرات فاتحې ونه وایې نو دا ستا مونځ ادا په څه شو؟ خیر دا دی خپل هغه مذهب چلوي. وایي وهو تسلیم عین الواجب مع النقصان، دا بیا تسلیمول د عین واجب سره د نقصانه په صفت د هغه کې، که ادای صلات لکه ادا کول د لمانځه بدون قرات الفاتحې، بغیر د قرات د فاتحې نه، یعنی دی وایي بغیر د قرات د فاتحې نه که ته مونځ ادا هم کې، دا ادا دی. کومه ادا ده؟ قاصره ادا ده، یعنی یو نقصان دې پکې راویستی. و بدون تعدیل الارکان، او بغیر د تعدیل الارکان یعنی برابرول د رکنونو. تعدیل الارکان هم د ادا او د قاصر په حکم کې راوړی. تعدیل الارکان رسول الله حدیث ووایه صحابي ته چې ارجع فصلي فانك لم تصلي، ارجع فصلي فانك لم تصلي، ارجع فصلي فانك. درې کراتې دا خبره چې پاسه واپس شه مونځ وکړه تا مونځ ونه کوي، واپس شه مونځ وکړه تا مونځ ونه کوي، نو دې وایي څخه هغه مونځ ادا نه دی چې هغه ارکان هغه په اطمینان سره نه وي. نو دا دی وایي چې کله ته ارکان دي برابر هم نه، بس هسې پورته کته شه بس مونځ دی وایي صحیح دی، خو صرف ادا دې وکړه ادای قاصره ده. مونږ وایي نه دا ادای بیخي ادا ده نه، دا د حکم د ادا کې نه راځي. نو د حکم د دې ادای قاصرې چې دی ان امکن جبر النقصان، که چیرې ممکنه وه هغه ډکول د نقصان، جبر النقصان معنا ډکول د نقصان، که چیرې ممکن وه بالمثل په مثال سره ینجبر به چې په هغه سره نقصان یعنی ډکېږي په هغه سره نقصان، و الا یسقط حکم النقصان، که چیرې داسې نه وه بیا حکم د نقصان په دې کې ساقطېږي الا فی الاسم مګر په ګناه کې. مطلب د ده دا دی اوس سوره فاتحه مانځه کې ونه وایه، ارکان برابر نه که، یعنی دغسې ودرېږه الله اکبر ووایه، کته شه پورته شه کته شه پورته شه سلام وګرځوه، دا ستا مونځ ادا سو. کومه ادا سو؟ ادای قاصره سو. دی وایي د ده په مذهب کې، یعنی حکم یې بیا دا پر ولګوئ چې مونځ دې صحیح دی خو صرف هغه حکم د نقصان دې ساقط کوي، یعنی مونځ دې صحیح دی حکم د نقصان دې ساقط کوي، یعنی نقصان دې مونځ کې شته خو مونځ دې صحیح دی. مونږ وایي نه اوس حکم د دې ساقطېږي نه، دا په حکم د ادا کې راځي نه او دا مونځ کېږي نه. وایي ان امکنه که چیرې ممکنه و جبر النقصان هغه ډکول د نقصان بالمثل په مثال سره ینجبر به چې په هغه سره ډکېږي نقصان، و الا که ډک نه شو نو یسقط حکم النقصان، ډکېږي حکم د نقصان الا فی الاسم مګر د ګناه په شیونو کې نه ډکېږي، یعنی مونځ خو دی وایي او دا په هغه ارکانو کې دی او دا په هغه اوامرو کې دی چې هغه په افعال الخیر کې دی، یعنی هغه حکم دی چې هغه الله رب العالمین په هغه سره حکم کړی دی. نو وایي دا که ته بغیر تعدیل الارکان او بغیر د سوره فاتحې هم وایه
نو دا ستا دا نقصان خو دې پکې وکړی، قاصره دې کړه، ادای قاصره سوله. نو د دې حکم داسې وایي داسې کېږي مګر حکم د نقصان ساقطېږي. بیا 18 نمبر صفحه کې والقضاء نوعان، قضا پر دوه قسمه ده.